یو ځل موسی علیه السلام د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله کله چې ته د کوم قوم څخه ناراضه شې نو څنګه به پوهیږي او نښې یې څه دي؟ الله تعالی وفرمایل ای موسی له هر څه نه مخکې په یو ضعیف او ناپوهه حکومت نازلوم، بې وخته بارانونه پرې وروم او په هغه قوم کې شتمني بخیلو یا شومانو ته ورکوم، یعنې هغه خلک چې یوازې په شمارلو یې خوشحالیږي. موسی علیه السلام بیا د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله کله چې ته د کوم قوم څخه راضي وي نو څنګه به پوهیږي او نښې یې څه دي؟ الله تعالی وفرمایل ای موسی له هر څه نه مخکې حکومت پوهانو ته ورسپارم او په خپل وخت بارانونه پرې وروم او شتمني په هغه قوم کې سخیانو ته ورکوم، یعنې هغه خلک چې د الله په لاره کې په مصرفولو باندې پوهیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که یو کس هر څومره ګناهکار وي او د استغفار ویل په ځان لازم کړي، الله تعالی به هغه ته د ټولو مشکلاتو نه خلاصون ورکوي او هغه ته به د هغه ځای رزق ورکوي چې د کوم ځای د هغه ګمان هم نه کیږي. السلام علیکم.